زما قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو دا څو ورځې کېږي په دې سوشل میډیا باندې یو ډېر زیاته دا ویډیو وایرل شوې ده. اوړي را اوړي ډېر ملګرو موږ ته په شخصي میسنجر کې هم میسیجونه کړي د دې ویډیو چې د دې ویډیو شرعي حیثیت څه ده. يا حليم بارك الله خاص عليك بس هنا اجيب هذا البيت هذا البول شفته مباشر. بارك الله فيك تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول بوش. بارك الله. عفوا والله ما حد بشوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربه يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي. شوف بسم الله. هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عدل شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سقاني واجعلني من المسلمين. وهذا چې دا یو شخص دی عرب دی دا درود وی سلام وی او بیا د درود او سلام نه بعد دا پدې کې دا د اوښ میتیازي او شیدې سره یو ځای کوي او دا څکي او دا وایي چې دا پاک دی دا څکي او دې کې شفا ده. نو عزیزانو حدیث مبارک کې دی چې دې ته حدیث د عرنیین هم وایي. دا امام مسلم رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیحینو کې هم ذکر کړي دي. په صحیح البخاری کې په صحیح المسلم کې هم دا حدیث مبارک شته دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې یو څه ډله وه هغې ایمان راوړه د قبیله بني عرینه قبیله وه. نو هغوی چې کله مدینې منورې ته راغله نو هغوی باندې تبې هم راغللې خېټې مو پړسېدې او رنګونه یې تک زیړ واوښتل. نو رنګونه یې چې تک زیړ شول عزیزانو نو په دې دوران کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته راغلل عرض یې وکړ چې یا رسول الله مونږ ته خو دغسې مشکل راغلی دی رنګونه مو تک زیړ شول خېټو مو وپړسېدې د مدینې د آب و هوا په مونږ باندې ناسازه راغله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته امر وکړ د مدینې منورې نه ووځئ یو خواته دغه ځای ورته وښوده چې دلته لاړ شئ هلته یو شپونکي سره د صدقې اوښان دي د هغه صدقو اوښانو په باره کې نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې اشربو من البانها و ابوالها د هغه د صدقې د اوښانو تاسو هغه میتیازې او د هغه پی سره وڅکئ. نو دی چې کله وڅکل نو دی شفایاب شول. الله پاک دې سره شفا ورکړله. چې څنګه الله پاک شفا ورکړه نو هلته هغه مسلمان شپونکی صحابي قتل کړ ډېر په بېدردۍ سره مسله یې کړ. بیا نبی علیه السلام مبارک ته خبر راغی چې شپونکی قتل کړ او هغه د صدقې اوښان هم هغوی وتښتول. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک جان نثار صحابه کرام ورپسې ولیږل او ماسپښین وخت چې دی بیرته ونیول حاضر یې کړل. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو سره ډېر خوندور چلن وکړه. هغه چلن داسې چې دا خلک یې راونیول د دوی لاسونه او پښې کټ کړلې او په سترګو کې ورته د اور سلایانې وګرځولې ړانده یې کړل ځکه دا د دوی جزا وه. دوی صحابي په همداسې بېدردۍ قتل کړی و قصاصاً یې دوی ورسره داسې کړل مسله یې کړل ځکه دوی کافران شوي وو. کفر اختیار که ارتداد مرتد شوي وو ارتداد اختیار که نو نبی علیه السلام مبارک ورته دا جزا ورکړله. نو دې کې حدیث مبارک راغی چې اشربو من البانها و ابوالها تاسو د دې اوښانو هغه میتیازې مو څکئ او شودې مو څکئ. نو دغه نه بعضې خلک استدلال کوي دا مخکې ویډیو کې چې تاسو دا کس ولیده چې دغه هم په دې ویډیو کې دغه میتیازې څکي. نو عزیزانو اکثر علما کرام په دې باندې دي چې دا
حکم صرف د امدغه قبیلې د امدغه ډلې د خاطر راغلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې دا حکم درته فرمایلی و چې امر کړی چې د دې امتیاز یې وڅکوي د دې پی یې وڅکوي شودې یې وڅکوي نو په دې بنیاد باندې صرف او صرف د وحي په ذریعې سره دا صرف همدغه ډلې پورې خاص دی نه داسې چې دا د نور هر څوک را لګېږي چې د دې په عام حالات کې د دې دغه امتیاز یې چکي ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو بل صحیح حدیث مبارک دی چې اکثر مسانید هم دا ذکر کړی په اکثرو کتبو د احادیثو کې هم دا متداولو کتبو کې دا ذکر شوی دی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تاسو ځان بچ کړئ د میتیازو نه ځکه عام عذاب قبر عموما د دې میتیازو د وجې نه نو دلته وایي چې صرف ځان بچ کړي چې دربادې نشي میتیازې لا د میتیازو څکل خو ډېره لویه خبره ده پاتې شو د دوی قوم دغه کار چې دوی میتیازې ولې چکلی وي نبي علیه السلام ولې ورته ویلي دا صرف همدغه قوم پورې خاص دی همدغه ډلې پورې خاص و دا په طریقه د وحي سره معلومه شوی چې د دې خلکو شفا په دې کې دی